دا د کندهار ښار په لویدیځ کې د کوبي بې پلانه ساحه ده چې ډیری کورونه یې بې نقشې، ناقانونه او د ملکیت سندونه نه لري. د دغه ډول بې پلانه ساحو اوسیدونکي اکثره د ولسوالیو او ولایتونو د جګړې څخه راغلي کډوال دي چې په ډیرو کمو امکاناتو ژوند کوي. خو یو شمیر کسانو بیا په بې سنده کورونو زیاتې پیسې هم لګولې دي. مطلب دغسې یو قسم اروپي سندونه دي چې هغه موږ ته په اصطلاح د راهنمایي په توسط باندې د راکړې ورکړې حساب لري دا سندونه. نو د دې څخه وروسته اوس دولت موږ ته داسې سندونه راکوي چې هغه زموږ قباله جون جوړېږي یا مطلب زموږ اصلي سند جوړېږي. نو موږ د هغه کار څخه ډېر خوشحاله یو، ډېر دغه. د دې په څېر په کندهار ښار کې نږدې 10,000 جایدادونه شته چې سږ کال به د لومړي ځل لپاره 4,329 دا ډول کورونو ته د ملکیت سندونه ورکول سي. د کندهار ښار 5مه او 9مه ناحیه د ښار هغه برخې دي چې ډیری بې پلانه ساحې لري. د کندهار سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایي وایي ښار د ټولو پروګرام له لارې یې له 6 میاشتو راهیسې سروې پیل کړی تر څو په بې پلانه ساحه کې ټول جایدادونه ثبت کړي او د ملکیت سندونه ورکړي. کم کسان چې په هغه ملکیت چې په غیر پلاني ساحه کې سروې سوي دي د هغه څه تذکره غواړي که دوی کم نور اسناد ولري، اسناد ځینې غواړي او عکسونه ځینې غواړي چې هغه سند ملکیت جوړیږي د اراضي ریاست د خوا څخه بیا ټوله سروې چې مکمله سوه بیا د اسناد ټوله ته مراحل سول، مقصد ټول اسناد ورته آماده سو. بیا وروسته مرحله مقصد د توزیع په دوامه مرحله کې چې د محترم رئیس صاحب جمهور چې د اوله مرحله پای ته ورسوه، په دوامه مرحله کې په خپله د ریاست اراضي او ښاروالي او ښارسازي ریاست لخوا څه دا سند مرکتونه ورکول کیږي. په ټول کندهار ولایت کې نږدې څو کورونه یا څو ملکیتونه دي چې دغه رسمي سندونه تر اوسه نه لري؟ په ټول کندهار کې په مجموعي موږ غیر پلاني ساحې په نورو ناحیو کې هم لرو. کوشش مو دا دی چې موږ یو دقیق آمار ولرو. احتمال لري چې موږ تقریبا تر 10,000 ملکیتونه په غیر پلاني ساحو کې ولرو چې دا ټوله د دولت تر پوښښ لاندې راځي، دوی ته ټوله سند ملکیتونه ورکول کېږي. د سند ورکړې شرط دا دی چې ملکیت له تیرو 15 کلونو راهیسې د یو کس په اختیار کې وي. د ملکیت سند یوازې یوې بسوې مځکې ته ورکول کېږي او په بدل کې ډیره کمه اندازه پیسې اخیستل کېږي. په بې پلانه سیمو کې اوسیدونکي د ژوند له ډیرو اسانتیاوو بې برخې دي، خو که سندونه ورکول سي ښاروالۍ به ورته بېلابېلې اسانتیاوې برابرې کړي. مشکلات خو عیناً داسې دي چې دا ځایونه سندونه نه لري. د اوبو یو عمومي مشکل دی چې دلته خلک اوبه نه لري او په دې ساحه کې تقریبا هیڅ دولت پاملرنه نه ده ورته کړې دې ځایو ته. دا خلک زیاتو مشکلاتو څخه دلته راغلي دي، په دا علاقه کې اوسیږي او اوبه نه لري، برق نه لري، چرۍ یو داسې سیسټم یې نه دی برابر. دا خو زیات کورونه داسې دي چې ځکه کوله نه لري، اصلي کولي دا شی نه لري. د دولتي ځایونو دي خلک خرڅي هغوی ماسې یو پارچه ورکوي او نو بیا جنجالونه ډېر شان دا پکې راځي چې وایي زما ځای تا نیولی بل وایي تا زموږ ځای او زیات مصرفونه به سوي دي. نو اوس ښاروالۍ والا چې اسنادونه ورکوي موږ ډېر خوشحاله چې اسنادونه ورکړي. دا د کندهار ښار په لویدیځ کې د کوبي ساحه ده چې تر ډېره په دغه سیمه کې هغه کورونه چې ستا رسمي سندونه نه لري. افغان دولت وایي چې اوس تازه په غیر پلاني ساحو کې چې کوم کورونه دي هغوی ته به سندونه ورکول سي، خو په دغه ساحه کې چې کوم خلک اوسیږي او کورونه یې رانیول دي یوازې دغسې یو کاغذ لري چې پر دغه کاغذ باندې یوازې د څو ګوتو نښانونه لیدل کیږي. د دغه سیمې خلک وایي چې اکثره وخت د دغه کورونو په رانیولو او خرڅولو کې ځکه له ستونزو سره مخ کیږي چې رسمي سندونه نه لري.